بسم الله الرحمن الرحیم. د هرات ملي ټلویزیون معزز لیدونکو په سلامونه مو هرکلی کوم. نن یو یک شنبه د 1444 هجري سپوږمیز کال د روژې مبارکې 15 نیټه ده چې د 1402 د وري د 22 نیټې سره برابره ده. ستاسو پام د دې مهال خبري ټولګي ته راګرځوم. په سر کې د څو خبرونو سرټکي. د یو شمېر ادارو رئیسانو او مسلکي کارکوونکو سره د هرات والي لیدنه. په دې ناسته کې د روغ سوو روږدو لپاره پر کارموندنې خبرې وشوې. د غور والي سره د مولانا حقانی لیدنه. په دې ناسته کې د غور د لارې د جوړېدو او تاریخي ودانیو پر ساتنې ټینګار وشو. او د رمضاني دود پر ساتنې ټینګار. د وروستۍ لسیزې او قدر شپې په ویاړ دغه دود ترسره کیږي. او اوس هم پام وکړئ بشپړ خبرونو ته. د هرات والي شیخ الحدیث مولانا نور احمد اسلام جار، د هرات د کار او ټولنیزو چارو رئیس حافظ ابو منصور او د هغه مسلکي کارکوونکو، د ارز د هری رود فرعي دریایي حوزې رئیس مولوي سردار ولی مزمل، د نشهیي توکو په وړاندې د مبارزې مدیر مولوي حیات الله روحاني او د کرنې او ښار جوړولو ریاستونو مسلکي کارکوونکو سره لیدنه وکړه. د هرات والي په دې لیدنه کې د روغو سوو روږدو لپاره د کرنې، حرفي او فن او نورو برخو کې د کارموندنې په اړه ټینګار وکړ. په دې ناسته کې دا راز پرېکړه وشوه چې دې کسانو ته دي د کرنې، ځمکې او حرفي او فن په برخه کې روزنیز ټولګي برابر شي، ترڅو دا کسان د درملنې وروسته عادي ژوند ته راوګرځي او بیا دې توکو ته مخه نه کړي. د هرات د اطلاعات او فرهنګ رئیس او غور والي ترمنځ په لیدنه کې د جام څلي پر ساتنې ټینګار وشو. په دې لیدنه کې مولانا نعیم الحق حقانی د غور والي ملا احمد شاه دیندو سره په لیدنه کې د یاد ولایت د تاریخي ودانیو پر ساتنې خبرې وکړې. مولانا حقانی د تاریخي ودانیو بیا رغونه او ساتنه مهم وبلل او هغه د یوې خاورې د تاریخي هویت ښکارندوی وبلئ. مولانا حقانی تاریخي ودانیو د سیلانیانو د جذب او اقتصادي پانګونې لامل یاد کړل. دا راز په دې لیدنه کې مولانا حقانی ډاډ ورکړ چې د غور تاریخي ودانیو څخه به لیدنه کوي. وروسته د غور والي وویل د غور د لارې جوړولو بهیر روان دی او په دې سره به سیلانیانو ته هم اسانتیاوې برابرې شي. ویل کېږي چې په دغه ولایت کې څه د پاسه 200 تاریخي ودانۍ موجوده دي چې د جام څلی یو د دغو څخه دی چې 900 کاله تاریخي مخینه لري. رمضاني د هرات د خلکو د پخوانیو دودونو څخه دی چې د روژې مبارکي په شپو کې ترسره کیږي. ځوانان د خلکو دروازو ته ورځي او خواړه او نور توکي ترلاسه کوي. په هرات کې د فرهنګي چارو مسؤلین وایي د پخوا څخه دغه کار دود و او اړتیا ده چې دغه دود وساتل شي. د بل لوري د هرات خلک هم وایي د خلکو دروازو ته د یوې ډلې ورتلل د یووالي او محبت لپاره اړینه ده. نور حال په راپورټ کې. رمضان یا رب یا رب رمضان السلام علیکم. په هرات کې د تیاتر هنروالو یوه ډله د رمضاني پخوانی دود ساتنې لپاره په کلو کې د خلکو کورونو دروازو ته لاړل او دغه دود یې ژوندی وساته. د دې هنروالو په وینا رمضاني ته وتل د پخوا څخه دود و او باید دغه دود وساتل شي. به همین سن که دارم تقریبا 56 یا 57 سال که عمر دارم، ما تا حال یاد میدم که رمضانی همیشه بوده بر سر تا سر افغانستان، خصوصا در شهر هرات که عنعنات ما همینه که هر سال ماه مبارک رمضان که میشه از 25 یا از 20 به بالا ما دیگه به رمضانی میاییم. بسیار یک عنعنات بسیار شیرینه و بسیار زیبایه که ما شب بیرون میشیم مثلا در ماه مبارک رمضان بعد از 21 بسیار استقبال شدیم. طالبی همیت ماندگار شده. اکثر رسانه هم که ثبت کردن میبینین در دنیای مجازی بارها و بارها تکرار میگذارن. چنانچه ما پاسا در کوچه های کابل رفتیم، رمضانی رفتیم، به یک مریض کمک کردیم و انتظار میده که از افغانستان بیرون ان شاء الله بخیر با جمعی از عزیزا خو بخیر خوشی ما با کشورهای اسلامی با هماهنگی به حساب برنامه‌ریزی خود حکومت بخیر خوشی ما میتونیم پیام رمضانی به دیگه کشورها برسونیم. د بل لوري هم د دې ولایت یو شمېر اوسیدونکي وایي د رمضانۍ اصلي موخه د خوږو یا پیسو راټولول نه دي بلکې یو دود دی. 34 ساله تقریبا از 10 سالگی هم رمضانی یاد میدم که دهه آخر ماه مبارک رمضان خصوصا جوان‌ها و نوجوان‌ها و بچه‌ها می آمدن رمضانی دمخانه‌ها
و اولین مرحله که تیم تئاتر ولایت هرات آمد و در قریه ما رمضانی ثبت کردم سال 1382 یا 83 بوده. معمولا دمخانه ها که میایم بعد نان میدن، بعد پول میدن، بعد غذا میارن. هر کدوم چیزی، هر کس به خانه خدا و از چیزی داره همون میای ادامه میکنه برای از اینا. د بل لوري د دې ولایت فرهنګي مسولان هم دغه دود پر ساتنې ټینګار کوي او وایي چې دغه پخوانی دود دی او باید وساتل سي. پشت با پشتی حفظ شده در جامعه عزیز ما در هرات باستان فرهنگ رمضانی خوانی هست. حالا بعضی را بارانی هم میگن، در هوای بارشی هم میخوانند بعضیا، ولی بیشتر به شکل سنتی در ماه مبارک رمضان، بالاخص در دهه دوم و سوم و باز به خصوص در روزهای اخیر ماه روزه، این یک فرهنگ اصیل هراتی می باشه و مورد حمایت برنامه‌های فرهنگی ماست. د روژې مبارکې د شلمې څخه وروسته یوه ډله نوي ځوانان او ځوانان راوځي او د کورونو دروازو ته په ورتلو سره خوږې او پیسې راټولوي او بیا ورڅخه ګټه اخلي او دغه دود ژوندی ساتي. د الفاروق الاردو قمندان د اسلامي اردو د لوري د خلکو سره پر نیک او اسلامي چلند ټینګار وکړ. د 200م الفاروق الاردو قمندان مولوي محمد ایوب خالد د قمندانۍ مجاهدینو او اداري کارکونکو په غونډه کې د اولو الامر څخه پر اطاعت د بیت المال ساتنې او صادقانه خدمت باندې ټینګار وکړ. هغه وویل هر هغه څه چې اوس زموږ په واک کې دي هغه الهي امانت دی او د هرې ذرې به پوښتنه کیږي. دا درته وایم چې غفلت مه کوئ، خدمت وکړئ. دا یو چانس دی په لاس راغلی دی، د ځان لپاره خدمت وکړئ، د اسلام لپاره خدمت وکړئ، د کونډو لپاره خدمت وکړئ. د یتیمانو لپاره خدمت وکړئ. زموږ په ملک کې اوس هم داسې یتیمان شته چې د کور ټوله غړي په شهادت رسېدلي دي. تاسې به لیدلي په کندوز کې داسې ډېر شهیدان چې د کور ټوله غړي په شهادت رسېدلي دي، یو کوچنی پاتې هغه اوس حافظ یې دستاربندي کوي. دا یوازې کندوز نه دی، د افغانستان په هر ولایت په هر ولسوالۍ کې داسې پېښ شته. په شاولي کوټ کې امریکایانو بمبار وکړي، 2 کلي وه، د خاک شیرین په نامه باندې 2 کلي وه. د دې 2 کلو مکمل انسانان، د چاله 2، د چاله 3، د چاله 4، د چاله 5 شهیدان شو، خو د 4 کورو زما په یاد دی چې د کور څخه یو کس پاتې و. د یو کور یو کوچنی یتیم پاتې و، د کلي ملا یوازې دی پاتې و، کور یې ټول شهیدان شو. نو د دې شهیدانو، د دې یتیمانو د دې پر سر به څوک لاس تېروي؟ او بل چاته مو امید دی چې بل چاته امید دی، خو موږ د 40 کاله تجربه کړه چې هغو موږ ته کومه پیدا ورسول. د قل اردو قمندان داراز د اختر په ورځو کې د خوښۍ ټکانو پر مخنیوي ټینګار وکړ چې د سرغړونې په صورت کې به د هغوی سره قانوني چلند وسی. د رمضان مبارک میاشتې د فضیلت سیالۍ د هرات پوهنتون د ذکر لیلیې د محصلینو په نوښت د پوهنتون دعوت او ارشاد امیر مولوي نذیر احمد انیق د لیلیې مسؤلینو او محصلینو په حضور کې د دینی معلوماتو زده کړې د انګیزې رامنځته کولو په موخه د محصلینو ترمنځ ترسره شوه. په دې سیالۍ کې 100 تنو محصلینو ګډون درلود او د دې سیالۍ ګټونکو ته به لپټاپ، موبایل، 10 ټوکه تفسیر شریف، 10 ټوکه تجویدي قرآن شریفونه او داسې نورو جایزې په پام کې نیول شوي دي چې هغوی ته به وربویشل سي. د دې سیالۍ په افتتاحیه مراسمو کې د پوهنتون د دعوت او ارشاد امیر مولوي نذیر احمد انیق له ګډون کوونکو څخه د مننې ترڅنګ د الهي آیتونو په استناد سره په اسلام کې د علم زده کړه یو اړین امر وبلی. هغه ویل الله جل جلاله هغه کسانو ته لوی درجې ورکوي چې ایمان راوړی دی او پوهه ورکړه سوې ده. نو د دیني او عصري علومو زده کړه یو بل ته لازمه او ملزومه ده ترڅو مسلمانان له 2 علومو څخه په ګټې اخیستنې سره په دنیا او آخرت کې لوړ ځای ترلاسه کړي. ورپسې قاري نصر احمد د لیلیې د محصلینو او د دې سیالۍ له ترسره کوونکو څخه یو تن د دې سیالۍ د ترسره کېدو موخه بیان کړه او د لیلیې د فرهنګي خپرونو په اړه محصلینو ته معلومات ورکړل. د روژې مبارکې وروستۍ لسیزې او قدر شپې په ویاړ د جلوې رحمت په نوم نندارتون جوړ شو. په دې نندارتون کې شاوخوا 100 لوحې ایښودل شوي چې ډیری یې د عظیم شان قرآن آیتونه پکې کښل شوي او د 3 ورځو لپاره د لیدونکو پر مخ پرانیستي دي. د هرات اطلاعات او فرهنګ رئیس هم د خطاطۍ هنر د داسې نندارتونونو څخه ملاتړ څرګند کړ. نور حال په راپورټ کې
هغه لوحې چې د عظیم الشان قرآن آیتونه باندې کښل سوي دي. په دې نندارتون کې شاوخوا 100 لوحې د خطاطانو او ښکلي لیکونکو د لوري د روژې وروستۍ لسیزې او قدر شپې په درنښت نندارې ته ایښودل سوي دي. نمایشگاه بازتاب از اینه که یک کتاب خطوط کبیرات مخصوص مکتب هرات به انواع تقریبا خطوط کوفی و نستعلیق و سرس و شکسته و نسخ و اینا کار کردم. اساتید و هنرجویان این برای جهانیان معرفی میشه و ما بتونیم هنر هرات که هنر اصیل خوشنویسی اسلامی برای جهانیان و برای جامعه هنری کشور تعیین کنیم. یو شمیر لیدونکي او هغه کسان چې د هغوی آثار نندارې ته ایښودل سوي دي د مسؤلانو د ملاتړ هرکلی کوي او ټینګار کوي چې داسې نندارتونونه دوی لا هڅولی سي. هدف ما اینه که ما این نمایشگاه که برگزار می‌کنیم هدف اینه که فرهنگ سازی کنیم که مردم با هنر خوشنویسی آشنا بشن، با تاریخ موسیقی آشنا بشن، اونا معلومات بدیم که بیان به هنر رجوع کنن و کار کنن. و این نمایشگاه تأثیری که می‌گذاره برای ما این خوبی داره که آگاهی مردم بیشتر بشه. و برای ما همین خوشحال کننده که اونا از ما استقبال کنن. در این نمایشگاه با تعداد 7 تابلو از بود به نمایش گذاشته شده که 2 تابلو به خط کوفی قرن اولیه تحریر شده، 3 تابلو به خط نستعلیقه، 2 تابلو هم به خط شکسته که تقریبا بالای هر تابلو 1 روز 2 روز تا حتی 5 روز و 6 روز هم کار شد. د دې ټولو سره د اطلاعات او فرهنګ رئیس د داسې نندارتونونو څخه د ملاتړ سره سم وایي داسې هڅې د سیمې هیوادونو د لوري هم روانې دي. ما تلاش میکنیم با یک جایگاه مناسب و در شأن خوشنویسان عزیز هرات باستان و حتی جایگاه خوب از اینا اولا ابتدا در مرکز پیدا شود و اونا بتواند در اونجی آثار ارزشمند خود به نمایش بگذاره و در قدم دوم تلاش خواهد شد که در نمایشگاه‌های مطرح کشورهای منطقه و حتی در سطح بین‌المللی در نمایشگاه‌های ارزشمند اینا اشتراک بکنه. دا ټول په داسې حال کې دي چې د روژې مبارکې میاشتې په لومړیو کې هم ورته نندارتون په هرات ښار کې جوړ شوی و. په هرات کې د اسلامي امارت ځواکونو د لوري 10 موټرسایکلان چې مخکې غلا سوي و کشف او ترلاسه سوي دي. د هرات ولایت د 9 امنیتي حوزې منصوبینو د دې حوزې په مربوطاتو کې 10 تنه مسلکي غله نیولي دي. د دغه کسانو څخه 10 غلا کړي موټرسایکلان ترلاسه سوي او د غله د اسلامي امارت ځواکونو د لوري تر څار لاندې دي. هغه کسان چې موټرسایکلان غلا سوي کولای شي د اسنادو له مخې دغه حوزې ته مراجعه وکړي. با اساس سعی و تلاش مجاهدین حوزه 9 امنیتی یک باند سارقین سازمان یافته که دست به سرقت موتورسیکلت های همشهریان عزیز ما میزدن گرفتار گردیدند. در پیوند به این قضیه 30 دانه موتورسیکلت مختلف و نوع به دست آمده و همچنان در پیوند به این قضیه دادن از سارقین که سازمان یافته اونا هم دستگیر شده. دا هم د حوزې د زحمتکش مجاهدینو او چې شپه او ورځ د ملت په خدمت کې دوی زیار او زحمت په اساس باندې چې 10 تنه سارقین غلا او 10 موټرسایکلان زموږ په لاس باندې راغلي دي. او اوس هم د سبا ورځې د هوا حالات. ګرانو دوستانو د ما سلامونه ومنئ، شپه مو په خیر. اوس هم پاملرنه وکئ د سبا ورځې د هوا حالاتو ته. دوشنبه هرات شهر اوریاز 11 درجه اشپالاس تیتی و، غوریان اوریاز 11 درجه اشپالاس تیتی اشپاج، کروخ اوریاز 11 درجه دیالاس تیتی سلور او پشتون زرغون د ورش تتکل 11 درجه اتلاس تیتی نه. محترم لیدونکو دا خبرونه اوس هم په پای کې یو ځل بیا د څو خبرونو سرټکی. د یو شمېر ادارو رئیسانو او مسلکي کارکوونکو سره د هرات والي لیدنه په دې ناسته کې د روغسو روژدو لپاره پر کارموندنې خبرې وسوې. د غور والی سره د مولانا حقانی لیدنه په دې ناسته کې د غور د لارې د جوړېدو او تاریخي ودانیو پر ساتنې ټینګار وسو. او د رمضاني دود پر ساتنې ټینګار
د وروستۍ لسیزې او قدر شپې په ویاړ دغه دود ترسره کیږي. درنو محترم لیدونکو، دا وه د دې مهال خبري ټولګه چې ستاسو محترمو حضور ته وړاندې شوه. تر بیا مو په لوی او مهربان خدای سپارم. هر چیرې چې اوسئ، روژه، لمونځونه او طاعت عبادت مو قبول.